السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، په من کې ډیر خلک د مسلمانانو په کورنۍ کې پاتې شوي او د اسلام ته میراثي پاتې شوی، خو په دې باندې نه پوهېږي عقلاً چې دا اسلام آیا رښتینی دین دی او که نه، دا حق دین دی او که نه. د دې وجې نه صرف خبره اورېدلي نه، دا څومره کفار او ملحدین چې دي هغې په اسلام باندې اعتراض ای د کنځلې کې قرآن ته د کذب د دروغو نسبت، په ځای د دې چې موږ دغې کفارو دغې ملحدینو ته جواب ورکړو، د ډېری مسلمانانو په خپله ذهن کې اشکالات پیدا کیږي، وسوسې ذهن ته راځي. نو راځو دې خبرې ته عقلاً دا خبره ثابتوو چې آیا د اسلام یقیني او سچا دین دی او که نه. راځو اولني دلیل ته چې څنګه موږ پوه شو چې قرآن دا یقیني او رښتینی قرآن او کتاب د الله رب العالمین دی. اولنی دلیل، قرآن کې الله رب العالمین د کفارو ټولو انسانانو ته چیلنج ورکړی دی. درې چیلنج یې ورکړي. یو چیلنج دا ورکړی دی چې تاسو د دې قرآن په شان قرآن راوړئ. لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منه ما اتبعه ان کنتم صادقین. ته دې کفارو ته ووایه ای پیغمبره چې تاسو د دې کتاب په شان یو کتاب راوړئ چې هغه ډېر ښه هدایت والی، ډېر ښه قانوني، پوره قانوني، چې زه د هغې تابعداري وکړم که چې تاسو رښتیني یاست. بیا وروسته الله رب العالمین آیات کې وایي که چې ستاسو خبره ونه مني نو پوه شه چې دوی د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي، په خپلو خواهشاتو پسې روان دي، د خپل ځان یو دین جوړ کړی دی، ځان یو قانون جوړ کړی، په هغې پسې روان دي. دویم چیلنج الله رب العالمین داسې ورکړی دی چې تاسو لس سورتونه راوړئ. که د یو قرآن په شان دی قرآن نشئ راوړئ نو تاسو لس سورتونه راوړئ. لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو لس سورتونو په شان دي سورتونه راوړئ که چېرې ستاسو طاقت او که چېرې ستاسو رښتیني وي. ګوره څومره غټ چیلنج ورکوي، که طاقت هم وي طاقت او په دې خبره کې رښتیني وي نو تاسو د دې لس سورتونو په شان سورتونه راوړئ. دویم چیلنج. دریم چیلنج الله رب العالمین د یو سورت ورکوي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. که چېرې تاسو په هغه دین کې چې الله رب العالمین را لېږلی دی، په هغه کتاب کې، هغه قانون کې چې الله د دنیا ته را لېږلی، په دې کې تاسو شک یاستئ نو تاسو د دې د یو صورت په شانې صورت راوړئ. درې چیلنج شو. عزتمندو تر نن دوره پورې چې 1400 کاله وشو چا هم د الله د کتاب په شانې کتاب هغه نه دی راوړی. بعضې خبرې دوی د ځانه جوړې کړي دي خو هغه فضولیات دي، بې معنې دي، معنادارې نه دي. لکه څنګه چې د الله د کتاب یو آیات هغه پوره قانون پوره معاشره پکې بیان کړی ده. دا درې چیلنج الله رب العالمین قرآن کې ورکړي. دا څومره ناشنا ګوره سړی په دې کې سوچ وکړي چې د الله کتاب چیلنج ورکوي او تر اوسه پورې سندانه انجینران چې ځان د پوهه خلک وایي هغوی تر اوسه پورې دا چیلنج نه دی قبول کړی او نه یې قبلولی شي. او دارنګه عزتمندو په عربو کې د شاعري څومره چرچه وه چې کله د سورت کوثر په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل نو ډېر شعرا او ډېر ادیبان هغه د دې د مقابلې نه ایسته عاجزه شو او ډېرو کافرانو د دې صورت د وجې نه ایمان نه راوړي، د فصاحت او د بلاغت د وجې نه. دویم دلیل زما عزتمندو چې موږ په دې باندې پوه شو چې د الله کتاب دا رښتینی کتاب هغه دا چې قرآن بعضې ځایونو کې د غیبو خبر ورکړی دی چې دا کار به په روانه زمانه کې کېږي. بیا امق شانې په روانه زمانه کې هغه کار شوی دا ناشنا خبره ده. دې خبره کې سړی سوچ لکه صورت لهب، په دې کې الله رب العالمین د ابو لهب د تباه کېدو، د هغې د مردارېدو خبر ورکړو، خو په دغه ټیم کې ابو لهب ژوندی دی په دنیا کې. خو د الله رسول چې کله دا صورت رالی د هغې نه لږه موده بعد ابو لهب الله مردار کړو. سوچ وکړه قرآن پیشنګوي ورکړي چې دا کار به کېږي، بیا همغه شان د روانه زندګۍ کې هغه کار وشي. دا د حقانیت دلیل. بل په قرآن کې الله رب العالمین د رومیانو هغه واقعه بیان کړې ده چې کله فارسیان په رومیانو باندې غالب شو او مشرکانو په مکه کې په صحابو باندې فخر کو، الله رب العالمین خبر ورکړ چې په نږدې زمانه کې به دا رومیان په دې فارسیانو باندې غالبه کېږي. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الله وی چې دا رومیان خو اوس کمزوري شو خو پر روان یو څو کاله بعد به دوی بیا غالبه کېږي په فارسیانو باندې. بیا هغه شانتې وشو چې ابوبکر صدیق په دې باندې شرط ولګو د یو مشرک سره چې په روانه زمانه کې رومیان هغه ستاسو په دې مشرکانو باندې غالبه کېږي. نو بیا هغه شانتې وشو، 2 کاله بعد رومیان په فارسیانو باندې غالبه کېږي. دا داسې دلایل دي زما عزتمندو چې قرآن کې بالکل پړقېږي او عقل هم دا مني چې
چې یقینا دا د الله کتاب دی. نسابق نرقى وللغير نسعى